د افغان کرکټ مینوالو لپاره د خوښۍ زیری دا دی چې افغان لوبډله به په جون میاشت کې 2 لوبډلې ترسره کوي او د سریلانکا او هند په څېر سترو لوبډلو سره به په میدانونو کې مخ کیږي. د سریلانکایي رسنیو د راپورونو له مخې افغانستان به د جون میاشتې په پیل کې له سریلانکا سره د 3 نړیوالو یو ورځنیو لوبو لړۍ ترسره کړي چې دغه لوبې به په سریلانکا کې ترسره کیږي. د سریلانکا کرکټ بورډ اوسمهال دغه سیالیو د ټلویزیون او رادیو د حقوقو لپاره ادارې لټوي او دغه کار له بشپړېدو وروسته به په رسمي توګه باندې د لوبو اعلان هم وشي او همداراز د ځای په اړه به هم معلومات ورکړل شي. د دغه لوبډلې په اړه ویل کېږي چې لومړۍ لوبه یې د جون په 2 نیټه، دویمه لوبه د جون په 4 نیټه او دریمه لوبه به د جون په 9 نیټه ترسره شي. د افغانستان کرکټ بورډ هم تر اوسه پورې د دغه لوبډلې په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو ښایي ژر هم د دغه لوبډلې په اړه د کرکټ بورډ لخوا معلومات ورکړل شي. افغانستان او سریلانکا اخري ځل 3 نړیوالې یو ورځنۍ لوبې د تیر کال په نومبر میاشت کې ترسره کړې وې چې دغه لوبډلې په یو سره مساوي پای ته رسېدلې وه. بل خو افغانستان له هند سره هم د 3 نړیوالو یو ورځنیو لوبو لړۍ لري چې دغه لوبو لپاره به افغانستان هند ته سفر کوي او د جون په میاشت کې د ټیسټ نړیوالې اتلولۍ د پایلوبې له ترسره کېدو وروسته به دغه لوبې ترسره شي. د دغه لوبو د نیټې او ځای په اړه هم تر اوسه پورې معلومات نه دي ورکړل شوي. په تاسو کې څوک دغه لوبډلېو ته زیات په تمدي په کمنټ کې راته ولیکئ.